السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د پاکستان مشهوره لوبغاړی شهید خان افریدي خپله لورې ورکړې ده. هغه ښایسته لورې ورکړې ده چې د پاکستان فاسټ بالر شاهین شاه افریدي ته دغې سره رشته سوې ده چې په نن ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې د دوی دغه کوزده به کله ترسره کیږي او واده به یې کله وي. نو دغه هر شی په دغه ویډیو کې راسره وګورئ. نو اول خو به زه تاسو ته ووایم چې مخکې هم دغسې ریپورټونه افواګانې راغلې ولې. اول شاهد خان افریدي لور چې کومه یوه ده دغه د پاکستان مشهوره اوپنر بیټسمین چې کوم د بابر اعظم دغسې ریپورټونه څو کاله مخکې راغلي ول. بیا دغسې ریپورټونه ټول شاهد افریدي رد کړي ول او بیا د رشید خان په هکله باندې هم د دروغو دغسې خبر راغلی و چې رشید خان هم د شاهد خان افریدي لور غوښتلې ده. دغه څو میاشتې مخکې خبره ده خو دغه خبره کې هم کوم قسمه حقیقت نه و. خو زه به تاسو ته یو تازه خبر درکړم چې شاهین شاه افریدي چې د پاکستان فاسټ بالر ده شاهد خان افریدي خپله ښایسته لور انشا افریدي ته دغه سره یعنې شاهین افریدي ته یې ورکړې ده. زه به تاسو ته وایم چې ریاض افریدي چې د شاهین شاه افریدي ورور ده دغه تیرو د 25 کلو راهیسته شاهد خان افریدي سره په یو ټیم کې لوبه ترسره کړې یو وخت کې او همدغسې دوی خپلو کې مړی ژوندی هم کې یعنې ډېر ښه روابط خپلو کې سره لري. نو د هغه په اساس باندې شاهد خان افریدي دغوی ته خپله لور ورکړې ده. او زه به تاسو ته وایم چې ریپورټونه دغسې راغلي دي چې د دوی دواړو واده به چې کوم ده هغه به 2 کاله وروسته ترسره کیږي. او نن سبا انشا افریدي چې شاهد خان افریدي لور ده دغه وایي سبق وایي خپل تعلیم کوي او همدغسې شاهین شاه افریدي هم د پاکستان لپاره لوبیږي. نو دوی خو وایي رشته موږ ورسره کړې ده خو دغه واده چې کوم ده دغه به 2 کاله وروسته ترسره کیږي. او پاتې سوه خبره د شاهد خان افریدي چې ولې افریدي د دې په هکله باندې څه نه دي ویلي. یو څو ورځې وروسته به شاهد خان افریدي خپله د دغه اعلان وکړي او هر شی به واضحه کړي چې ما خپله لور انشا افریدي شاهین شاه افریدي ته ورکړې ده. نو تاسو د دې په هکله باندې څه نظر لرئ لاندې په کمنټ کې ولیکئ او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.